د باوري معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې د هیواد په ختیځ کونړ ولایت کې د اوبو د یو ستر او مهم بند د جوړولو چارې د روان کال د فروری پر 14 پر رسمي ډول پیل شي. د روان کال د فروری پر 14 پر رسمي ډول پیل شي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د باوري معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې په کونړ ولایت کې د اوبو د یو ستر او مهم بند د جوړولو چارې د روان کال د فروری پر 14 نیټه په رسمي ډول پیل شي. ویل کیږي چې د دې ملي پروژې د پرانستې مراسم به د هیواد د اوسنۍ واکمنۍ له لوري ترسره شي. سرچینې څرګندوي چې د یاد بند لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې پراخې تخنیکي څېړنې، انجینري سروېګانې او لومړنۍ طرحې بشپړې شوې وې او اوس پروژه د عملي تطبیق پړاو ته رسېدلې ده. د معلوماتو له مخې دغه بند به نه یوازې د کونړ سیند د اوبو د اغیزمن مدیریت لپاره مهم رول ولري، بلکې د برېښنا د تولید په برخه کې به هم د سیمې د انرژي اړتیاو پوره کولو کې مرسته وکړي. اقتصادي شنونکي باور لري چې د کونړ د بند جوړېدل کولی شي د کرنې، اوبو لګولو او سیمه ایزې پراختیا لپاره نوې زمینې برابرې کړي او همداراز د طبیعي اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. دا پروژه د کونړ او شاوخوا ولایتونو لپاره د اقتصادي فعالیتونو د پراخېدو یوه مهمه وسیله بلل کیږي. که څه هم تر دې مهاله د پروژې بشپړ تخنیکي جزئیات، د برېښنا د تولید اندازه او د لګښت کچه له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو تمه ده چې د عملي کارونو له پیل سره به اړوند ادارې نور معلومات هم له ولس سره شریک کړي. د یادونې وړ ده چې د کونړ د بند پروژه د افغانانو له پخوانیو لویو هیلو څخه وه او دا طرحه د پخوانیو واکمنیو پر مهال هم تر بحث لاندې وه، خو د عملي کېدو فرصت اوس برابر شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.